أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مسألة عصمة الانبیاء اغا عظیم اجماعی مسألہ دا چې دی کې اربعه مذاهب فقها محدثین متکلمین بلکې معتزله هغه هم قائلین دا عصمت دي فقط په دې دواوی جماعاتو کې دا اهل زیغونا یو جماعت د خوارجو ده چاغی تا جماعت د فضیلیه خوارج وي هغوی د عصمت منکر دي او حتی کې قبل النبوت انبیاء علیهم السلام باندې نسبت د کفر ورته هم جایز ګڼي چې بعض اوقاتو کې دوی نه کفر هم شوی عیاذا بالله پاکستان کې مودودی جماعت د دوی بانی ابوالعلا مودودی چې داغه پر رد باندې پریشانی او عقایدو کې د دیوبند لوی لوی علماو او د بریل او د دې زمانې ډیر علماو په باندې ردود کړي داغه په خپل تفسیر تفهیم القرآن کې ډیر زیات ګستاخانه الفاظو سره د نبی علیه السلام د عصمت د عقیدې نه انکار کړي بیا مرور د وخت سره چې اعتراضات په دغه جماعت د مودودیانو د دې په بانی ابوالعلا وشول د مردان د تفهیم القرآن د مدرسې محتمم هغه چې دی بیا د دغه تهذیب وکړه او داغه خرافاتو نه د خپل هغه مقتدا او د امام تفسیر خالق بیا هم پاغي کې څه اعتراضات چې نسبت د تنقیص او صحابه کرامو ته موجودو دریم ځل تهذیب د هغه د افغانستان د حزب اسلامی په تنظیم کې بعض علما یو ځای شول او د تفهیم القرآن د مودودی پوره تهذیب یو نو کنن سبا تاسو تفهیم القرآن دا ابوالعلا مودودی وګورئ کې دي شي هغه حواله چې مخ کې هغه معاصرینو د پرد باندې او د عقاید او پرد باندې رسایلو کې پیش کړي د په تفسیر کې اوس پیدا نشي نو دا غي وجه دا ده چې اصل تفهیم القرآن مونږ سشتا د ابوالعلا اولنې تفهیم القرآن هغه مونږ پیدا کړی دی خدغه تفهیم القرآن درې ځلې شاد شوی دی یو ځل د مردان د تفهیم القرآن د مدرسې د خوانه شوی هغه کې د عصمت د عقیده خلاف چې د سویلی وغه تلری کړی دي او یو ځل د افغانستان حزب اسلامی تنظیم شای کړی دی هغه کې به تنقیصات د صحابه او څومره بیکار عقاید چې اعتراضات پېښو د غټولو نه صفا کړی دی خو اصل تفهیم القرآن کې سوچو زایدان بیا علیهم السلام ته د کبایرو بلکې د کفر نسبتونه خپل عباراتو کې کړی دي دا موضوع ډیره طولانی ده او حصر په چنورقاتو کې ممکن نه ځکه چې قرآن عظیم شان کې چې انبیاء علیهم السلام ته سنسب شوی دي آدم علیه السلام ته څه د خطا د سهو نسبت یا حضرت نوح علیہ السلام چې کومه خیره کړی و او د هغې نه بیا حیا کوي په ورځ د قیامت د شفاعت نه ځان رستو کوي او یا نسبت د کذبات او ثلاثه ابراهیم علیہ السلام او دارنګي نسبت د بعضی اعمالو حضرت داود علیہ السلام لرا اگر که واقعا معروفه پدې کې چې د خپل یو فوجي اوریا په خزه باندې عاشق شوی او یا فلان او داغه د قتل اراده لرلې هغه محض افترا ده تفسیره المانی په غزه باندې چې وخر راکعا واناب
دا ذکر کړی دی چې حضرت علی کرم الله وجهه دا فرمایي که دغه واقعات چا بیان کړه دا داود علیہ السلام په حالاتو کې چا دا قصه وکړه چې یاره دا د اوریا په ښځه عاشق او بیا یې هغه ته ویل چې دا طلاقه که هغه نه طلاقوله او بیا یې هغه دفاع وزیر ته وویل چې دا جهاد ته دا سړی بوزه او په سختو تعرضاتو کې دی مخې ته کوه چې شهید شي همغه شانې وکړه هغه یې شهید که بیا هغه فرشتګان چې د امتحان دپاره راغلي وو چې لی نعجة واحده او د 9 نوي ګډې دي زما یوه ګډه ده او دا وایي چې دا ما ته راکسې کړه پوره شي په ما باندې په خبرو کې غالب دی دا دې ته اشاره وه ځکه د داود علیه السلام 9 نوي بیبیانې وي او د هغه اوریا یوه بیبي وه هغه یې خپله کړه دا شان یو واقعات چې تفسیر یسیر راخستې ده او بعضې کمزورو تفاسیرو په شان نزول د دغه ځکې بیانه کړې ده محققین پې رد کوي ابن کثیر روح المانی وغیرہ ډیر سخت ردود پې کوي په دغه ځای باندې روح المانی دا عبارت نقلی چې حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې یو سړی په چا باندې په عام سړي باندې قذف تورو تپي نو هغه ته اتیا دوری دي خو که په پیغمبرانو کې په چا یې داسې تورو تپه نو 160 دوری دي نو حضرت علی رضی الله عنه فرمایي که دا واقعات چا بیان کړه خلکو ته نو 160 دوری دی والی شي 160 دوری دی والی شي چې دې کې دا یو د افترا دروغ او بل د خدای تعالی د پیغمبرانو یو عظیم پیغمبر بېدبي ورکې دا شان سلیمان علیه السلام ته بعضې نسب هغه افترا د دروغ دی بعضې چې حقیقت لري هغه مجاب دی نو چونکې دغه مسله د عصمت د انبیاو منحصره نه ده درلسوارلس ځایه قرآن عظیم الشان کې انبیاو ته نسبتونه دي هغه هر ځای کې مفسرین د هغې نه خپل جوابات لري نو هغې طرف ته ما ذهاب ونه که فقط چن هغه نصوص مې راغونډ کړل چې د قرآن عظیم الشان نص په دې دال دی چې ابلیس مخلص و عبادو ته څه نشي ویلی او په اتفاق د علماو سره مراد د مخلص بالفتحینا هغه انبیا علیهم السلام یو مخلصین دی یو مخلصین دی مخلص چې کوم دی فی خطر عظیم هغه بیا هم په غټ خطر کې دی کېدی شي هلاک شي او مخلص چې شي هغه معصوم دی نو دغه انبیا علیهم السلام دی ته د نزدېکت د دی د خرابولو د ذلت نه ابلیس چې کوم دی نو خپله بېزاري ښکاره کړې ده دغه روایات د مخلصینو نه د ابلیس د بېزارۍ چې دي او دا نصوص مؤید د عصمت د انبیاو دی باقی به د نورو هغه محدثین او فقها او عبارت چې په دې باندې اجماعګانې نقل شوي دي امت متفق دی چند حوالې مې هغه ذکر کړي دي سورة صاد 2 نمبر آیت فبعزتک لأغوینهم اجمعین او دا مسله چې انبیاء علیهم السلام نه خو په اتفاق سره کفر قبل العصمت بعد العصمت دی چا قولم نه دی سوا د فضیلیه د خوارجون او هر چې کبایر دی په کبایرو باندې اجماع ده چې قبل النبوت بعد النبوت د دوی نه کبایر نه دي شوي دریم صغایر دي صغایر قبل النبوت بعد النبوت په دې کې د محققینو قول دا دی لکه بدرالدین عیني وایي زما رایه دا ده چې انبیاء علیهم السلام نه قبل النبوت بعد النبوت صغایر هم نه دي شوي او بعض علما هغه بیا وایي چې قبل النبوت صغایر شوي دي خو بعد النبوت نه صغیره شوي ده او نه کبیره شوي علما محدثین فقها متکلمین دوی چې دا مسله ثابتوي د عصمت د انبیاو وی ځکه دا دلیل د صدق نبوت د دوی دی چې په دې دومره ټول د ایامو کې دی د هر څه نه پاک پاتې دي او هر چې معتزله دي هغه متبعین د عقل دي نو هغوی سوای وی دا عصمت د انبیاء او عقیده عقلا ثابته ده که چېرته دی معصوم نشي نو د هر پیغمبر امت د دغه پیغمبر په اتباع مامور دی لکه موږ د نبی علیه السلام په اطاعت مامور یو چې هر کله موږ په اطاعت مامور یو او اوس دا امکان ولري عیاذا بالله چې د هغه نه صغیره یا کبیره شوې ده صحیح ده نو دا خو معصیت دی که نه
او دی اړخ ته مونږ مامور په اطاعت دا غبانه نو که امکان د معصیت د نبی نه راشي علیه السلام نو امت به په دې معصیت کې هم دغه تابعداري کوي کنه ولې مونږ خو دغه په اتباع مامور یو چې هغه څه کوي تاسو یې کوئ که اوس امکان ولري چې هغه نه ګناه کېږي نو دغه ګناه به امت دپاره بېدیني که نه هغه هم کوي که نه مونږ خو په اتباع مامور یو نو وی عقلا دا نشي کېدی چې د انبیاو نه دي معتزله هم عصمت قایل دي خو وایي عقلا نشي کېدی چې پیغمبرانو نه دي څه ګناه وشي که چېرته ګناه د هغې نه کېدی شوې نو امت به په اتباع نه مامورې دی بیا به په معصیاتو کې اتباع راشي نو راجحه دا ده چې وړو غټو ټولو نه معصوم کم نصب چې شوي دي هغه نصب باندې به اطلاق د خطا کېږي خو خطا دوه معنی لري ښه یو خطا په معنا د خطاکارۍ سره ده او بله خطا په معنا د سهو سره خطا په معنا د سهو سره خطا په معنا د خطاکارۍ سره نه ده انبیاو ته چې د څه شي نسبتونه شوي دي هغه به حملېږي په خطا به معنی سهو باندې دا دوی نه سهو شوي څه شی شوي سهو او نسیانات شوي دي بعضې کارونو کې به ډېر ورخوږېږئ مکه نه یو چا قول ته به ښه تاویل هم کوئ بریلي حضراتو ما پسې یو خبره خوره کړې ده ډېر ځای په ځای دا خبره ډنګېږي نو زه به خپله صفایي وکړم یو بل ته دا خبره کوي موبایلونو کې ریکارډ کړې ده ما یادې وې دا دوه ډزی دی او دا عقیده خرابه ده اوس هغه عوام خو نشي قانع کولی په دې که نه ځکه یې نشي چې عوامو ته پته ده چې عقیده سرحد کې ما ورښوده دوی نه ورښودلې نو هغه عوام په څه دوکه کوي عوامو ته زما دغه ځای راواخلي چې انبیا علیهم السلام نه چې کوم کارونه شوي دا خطاګانې دي نو دلته نور خپل تفسیر شروع کی پکې ګوره وی خطا خو خطاکاری ته وی کنه پیغمبر ته خطاکار وی هغه عوام عقیده په مون خرابول غواړي نو خطا یو په معنا د خطاکاری دا خو ګناه ته ویل کېږي او بل خطا په معنا د سهو ده مونږ دته خطا نسبت د سهو کو د ذم معنا د خطا مکوه او کته وای چې نسبت د خطا نه دی شوی روایت د حاکم د عمر فاروق صاحب د دویم جلد د حاکم د مستدرک حدیث پیدال دی چې لما اقترف آدم الخطیئه لما اقترف آدم الخطیئه اطلاق د خطیئه وشو ور باندې کوونه شو دغه اوس جدا خبر ده چې دغه خطا ته ګناه وای خطاکاری وای او که سهو وای لکه څنګه چې د نبی علیہ السلام پر حدیث کې خطیه رااله او دغه خطا په معنا د ذنب او د سو د ګناه او خطاکاری نه خستل کیږي بلکې په معنا د چا خستل کیږي سهو سره نسیان سره نو زما په قول کې دغه واخله ما یو عبارت مثلا پیش کړ چې انبیاو نه خطا کیږي ګناه نه کیږي خو چې ګناه نه کیږي د خپل مقتضی د دې چې زه خطا په معنا د ګناه نه خلم کنه ته ولې به خطا تعویل د خطاکاری تاړي دا په زړه او تعصب نډیرو زینو کې دا پرچار شروع کړی دی چې د انبیاو ته خطاکار وي انبیاو ته خطاکار نه هغې نه ګناه نه کیږي چې څه شوي خطا ده بمعنی سهو او نسیان فبعزتك لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين قسم میری پایزت تا زب سرکش کم عباد تا بچیان د آدم علیہ السلام اجمعین پغن مگر عباد تا د دینه چې دی مخلصان هغه ته نسبت د اغوانا ابلیس بیزاری ښکارا کړه دارنګه سورته حجر 9 نمبر آیت انکم لذائق العذاب الالیم وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصین اغه ته جزا نشته کنه تاسو ته بدل نه درکول کیږي مگر موافق د اعمال استاد مگر عباد مخلصین چې کوم دي ذائقین د عذاب الیم هم لري او هغه ته جزا بالعمل عمل تنشتا نو دا الا استثناء ده انکم د خطاب نم شو د تجزون نم شو وما تجزون الا ما كنتم تعملون نو تاسو ته به عمل موافق جزاوی عباد مخلصین ته بنئ او تاسو به ذائقین د عذاب یې عباد مخلصین بنئ
دارنگی سوری صافات 93 نمبر آیت فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین الا عباد الله المخلصین آغا استثناء شو. دارنگی سوری صافات 120 نمبر آیت فکذبوه فانهم لمحضرون اے لمحضرون عندنا فی النار الا عباد الله المخلصین. دارنگی سوری صافات 158 نمبر آیت سبحان الله ما یصفون الا عباد الله المخلصین. وفتحی دلام سر انبیاء علیہ السلام نی. کم خلق چې د قائلین د هغه مثبتین د ترک عصمت یعنی د عصمت مخالف دي، هغه د یوسف علی السلام دغه واقعا پیش کړي او دا غینه مفسرین کرامو 15 جوابونه کړي دي، هغه ما ذکر کړي دي. ولقد همت به وهم بها قصدك زلیخی به یوسف علیہ السلام تا قصد غلط وهم بها دبم وتقص کړي وی لولا را برهان ربی کین ویل دلیل رب پلم. نو دوی داسې وایي چې همت به وهم بها اغیم قصدک دم وتقصد، خو بیا برهان ولید نو خدای تعالی ته راو ګرځاو نو قص یو کوته کا. دې کې مفسرین کرام جوابونه ذکر کوي 15. اول جواب خلاصه دا چې الهم هماینه هم دو معناګانې لري. یو هم دې په معنا د خطرې د نفس سره، او دویم هم دې په معنا د عزم قلب سره د زړه قصد. هم په معنا د خطرې سره. بعض علما په انبیاء باندې اطلاق ممنوع نه ګڼي چې نفس ته یو خطر رااله. وی داغی داسې مثال دی لکه پروژه کې به وبنس کې قصد او بوسکلو بم نه کې چې زه وبس کم، لیکن که پروژه کې یخي اوبه و داسې ښه د لیمبو شربت په شکال کې ستا مخې ته څوک راوړي نو هم راځي که نه راځي په معنا د خطرې د قلب سره یا د خطرې د نفس سره زړه ته یا د نفس ته یوه شایبه یو ټکان راشي کنه چې یاره اوس روژه نه وی دا مسکلی نو یو دغه هم دی، او یو دا هم دی چې زړه نه راپورته شي چې یاره دا شی زه څکم او دا کار کوم. دا فرق لري. د یوسف علیه السلام دا هم چې په معنا د خطرې سره او صرف را لري او چې دلیل یې ولي د خطرم ختمه شو عزم یې نه دی کړی. او عزم د زلیخې چې په معنا د عزم القلب سره او چې هغې دروازې بندې کړي، هغې حالات بدلو، هغې سملاسته نو هغه عزم قلبي و، هغه ګناه وه. او هم د یوسف علیه السلام چې کوم دلته ثابت شوی دی دا په معنا د خطرې د نفس سره، لکه انسان چې ځوان وي شهوات ولري فرشته نه وي چې د دې څیزونه نو هغه خامخا په داسې حالاتو کې نفس ته یو خطر راځي. دا فقط هغه خطر په معنا باندې هم شوی دی. دا یو قول. اختلاف کړي په دې هم کې هم بها کې 5 اقوال دی. یو زاد المسیر دریم جلد 315 صفحه ده. انه كان من جنس همها فلولا ان الله عصمه لفعل. دې چې په هم داغې کې او چې خدای تعالی ساتل نه وي نو هم به کړي وي. وإلى هذا المعنى ذهب الحسن وسعيد بن جبير والضحاك وسدي وهو قول عامة المفسرين المتقدمين واختاره من المتأخرين جماعة منهم ابن جرير وابن الأنباري. وقال ابن قتيبة لا يجوز في اللغة هممت بفلان وهم بي وأنت تريد اختلاف الهمين. واحتج من نصر هذا القول بأنه مذهب الأكثرين من السلف والعلماء الأكابر. فأما هو هر يوسف عليه السلام فعارضه رافيق شدتا ما يعارض البشر من خطرات القلب وحديث النفس
من غیر عزم دا را پیښ شو ته نو فلم يلزمه هذا الهم ذنبا هغه ذنب لازم نشو په د باندې دی هم په وجه فإن الرجل الصالح قد يخطر بقلبه صالح بندا پزړی تیریږي د روزي شرب الماء البارد داراش دا محض هموي او خطر د قلب او د نفس وي فإذا لم يشرب لم يؤاخذ بما حجس في نفسه وقد قال صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عما حدثت به انفسهم امت نمیا فشوی هغه چې نفسونه پی نفس ته په طرف پیښ معلوم تتکلم او تعمل چې خبرې پې نه لیکړي عمل نه کړي نو دا تتکلم چې کم دی دا به عزم جوړ شي عزم قلب شي وقال صلى الله عليه وسلم هلك المسرون وليس الاصرار الا عزم القلب قصد قلب چې وشي هغه مسر وي بیا نو دی قول والا فرق کو پمن د حدیث النفس کی او د عزم القلب کی نو هم د زلیخی بی بی چیو د عزم قلبی او هم د یوسف علیہ السلام حدیث النفس وسئل سفیان الثوری ایو اخذ العبد بالهم فهم نیولشتا فقال اذا كانت عزما چ عزم وشتره چ عزم وی قل ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه او تخفوه یا منسوخ دی او که منسوخ نه غنی نو په معنا د عزم قلب سره دی ويؤيد الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى اذا هم عبدي بسيئه ولم يعملها لم اكتبها عليه نيلي كموتا فإن عملها كتبتها عليه سيئه نو دا کم هم دی دا په معنا د عزم قلب نه دی دا په معنا د حدیث النفس سره دی واحتج القاضي ابو يعلى على ان همته لم تكن من جهه العزيمه وانما كانت من جهه دواعي الشهوه پدې قول استدلال کړي چې معاذ الله انه ربي دارنګ دا قول چې كذلك لنصرف الوسوء الفحشاء دا ول قول شو چې همین دي هم د یوسف علی السلام حدیث النفس دی او هم د زلیخی چې کم دی په معنا د عزم قلب سره دی حدیث النفس ګنا نه ده القول الثاني انها همت به بیبي وتهمک ايفترشها وهم بها اتمناها ان تكون له زوجا دم قصتک ک خاوند نوې او دا زما بیبي وي رواه الضحاك عن ابن عباس نا دریم تاویل دا دی کلام کی تقدیم و تاخیر دی لقد همت به بیبی و تقصتک وهم بها دی بقص کړي وې لولا الرا برهانا ک دلیل لیدلین نوې تقدیم تاخیرو کا ودا جزا پر شرط مقدمه شوی دا معنا دا لقد همت به ولولا الرا برهان ربه لهم بها کد برهان نوې قتل نو دبم هم کړي وې لولا څه د پر راضي انتفاض ثانی د وجد وجود داولنا کد دلیل نوې لیدل نو هم به کړي وې او چې دلیل ولید نو همم ونک نو بالکل قصد نه کړي دا مې فتاویل اهل لغت خو به خبره کوي چې تقدیم دا جزا د لولا په لولا باندې مسموع نه ده کنه بس دغه د مسموعات نشو کنه یو شی مسموع نه قرآن کریم کې موجود شي دا د تفسیر قول به پیدا شي بس دا قوي دلیل ته مسموع چاته وای شعرا او د عرب ته وای د شعر د عرب نه لغوي او قاعده ثابته او نص القرآن نه ثابت دا خو بعید ده دلته بعضو دا جرح کړی د چې یرا تقدیم د جواب د لولا په لولا مسموع نه ده نو چرته مسموع نه ده په شعر العرب نو شعر العرب کې نه ده نص القرآن کې ده کنه او تفسیر په اهل تفسیر په قول کړی دي زما ټولو کې دا تعویل خو ده دا تعویل ټولو نه مزیدار ده او دې ته چې ګورم هم دا جوړیږي کنه بیا بسوای لولا الرا برهان ربه کده نه ویل دلیل در خپل نو سب شویو جزا صدا بیا چې هغه جزا نه ده نو جزا صدا بیا تقدیر د جزا خو بدل تکې کنه خامخا دغه بوای چې مخ کې جزا د لولا مسموع نه ده نو رستو خو مسموع ده تقدیر د جزا کنه غره وباسه تبل جزا دلته پیدا کاوس
نو بل جزا شته نه دی سوا د دې نه چې دا مخکې ورته جزا نه کړي که نو هغې ورته هم وکړه او که ده چېرته دلیل لیدلی نه وی ده به هم هم کړی وی خو چې دلیل یې ولیده نو هم یې ونه که هم یې هم نه دی کړی بلکل دلیل څه شی و دلیل څوک وایي دلیل دا و چې هلته یو بوت و زلیخې پې څادر واچو نو دا ورته دلیل شه چې ته بوت نه حیا کې زه د خالق نه ولې ونه کړم څوک وایي دا دلیل ډېر تاویلات دلته څوک وایي دلیل دا و چې دې وخت کې دا وده پر کالی په حالت کې و دروازې پسې بند شي بی بی پې راله بس چې راله نو چې دی څنګه را بیداره و نو بره چې وکته نو قدرتي په دې چت کې ورته لیکل شوي وو چې انک من الانبیاء او دا عمل دی عمل د صفها داسې څه عبارت لیکل شوي وو چې داسې دې چت کې وکتل دا قدرتي لیکلو ته چې ته د انبیاو نه یې او که داسې ته پیښ شي دا عمل د صفهاو دی وی دا ورته دلیل شو که دغه دلیل لیدلی نه وی لا هم د به قص کړی وی دریم قول تفسیر قرطبی ذکر کوي یعقوب علیہ السلام همسا په لاس ورته راښکاره همسا یې لاس کې و سم په جلال ور نو هلته جړاګانې پسې کوي هلته روحي دومره امداد ورسره کوي چې روحانیت دلته حاضرېږي او دی د غټ مشکل نه خلاص کوي نو آیات ربها هغه د یعقوب علیہ السلام امسا په لاس حاضري وه روحن که دغه نه وی لهم بها قصد به یې کړی وی دا ښایسته تاویل دی چې دا تقدیم د جزا شوی دی په دې شرط باندې څلورم قول دا دی انه هم ان یضربها وهم تغی قصدک غلط وهم دی قصدک وهلو داغتا دیکه کولو داغیتا د ځان نه لرې کولو داغیت ذکره ابن الانباری پنځم وهم بیا هم الفرار د فرار قصدک هغې هم قصدک او د منډې قصدک حکاه ثعلبی بعضی خلق چې د عصمت منکر دی هغې بیا دې آیت نه استدلال کوي چې انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم مور د مریم بی بی دعا کړي پناه نیسم په تا سره د مریم بی بی اولاد د دې تر شیطان رجیم نه پتا سره پناه غواړم نو حدیث به دا دی چې هر مولود مس د شیطان کوي خو دا دواړه شیطان نو مس کړي نو پته ولګېده چې ټول انبیاو کې هم تمسیس د شیطان را نو د هغې جواب دا دی قاضي عیاض او امام نووي منهاج کې هغې وایي چې دغې دواړو ته د شیطان مس قدرم نو راغلی د شیطان مس قدرم نو راغلی هر چې دې دواړو نه سوا انبیا علیهم السلام ټول دي هغوی ته مس راشي خو مس مضر نه وي مس راشي مس مضر نه وي یعنی ټول انبیا چې د مور نه پیدا کېږي ژاړي نه که ته اسماعیل علیه السلام ژړل ژړلې خو هغه شودو پسې ژړل وږی شوی و د مس د شیطان نه نه ژړل انبیا علیهم السلام دا دوه چې دي مریم بی بی او عیسی علیه السلام دلته دوی ته مس هم نه دی شوی ولې د هغه مور دعای قبوله شوې وه د دې نه سوا نور انبیا چې دي مس راځي خو مس مضر نه وي ضرر د مس څه شی دی دی به جاړي دی به سکونډي دا جاړي بیا نو ضرر د مس چې دی هغه بوکا د دې سبي ده او انبیا علیهم السلام چې څومره پیدا شوي دي نو دې انبیاو نه جړه نه ده ثابته نو مس پې تاثیر نه دی کړی نو د حدیث دا مقصد چې دې دواړو ته تمسیس نه دی راغلی سوا د دې نه انبیا چې دي تمسیس راغی خو تمسیس مضر نشه یعنی دوی ونه جړول دا وجه و چې نبی علیه السلام پیدا شه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پیدایش په ټیم باندې علما په دې باندې دلایل نبوه کې بابونه لګی دې په سجده باندې پریوت ها بیا دا سر داسې اسمان ته پورته بیا دا ګوتر شهادت اوچته که الحمدلله الله اکبر کبیرا الله اکبر کبیرا الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا والحمد لله کثیرا والحمد لله کثیرا دې باندې قاضي عیاض په شفا کې باب لګولې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مکالمات په دغه ټیم ثابت کړي دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم سره د مس د شیطان نه هیڅ ضرر ونه لیده نه یې وجړل نه یې چغې ووالې بلکې د خپل خالق ثنا یې ادا کړه
او ګوتر شهادت یو خوځوله حالت د سجدې باندې پریوته نو انبیاء علیهم السلام ته که مس رام شي خو مس مضر نه دی دوی جړی نه پاغه وخت کې نو دی آیت نه کدو استدلال کوي دی حدیث نه تام نه دی تفسیر بغیه حدیث خسته د ابو هريره پر روایت سره رضی الله تعالی عنہ سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما من بني آدم مولود الا يمس الشيطان حين يولد استهل السبي صارخا من الشيطان ما شم چغي وې د جړار شیطان غیر مریم و ابنها نو هر ما شم جاړي انبیاء علیهم السلام به جاړي نه نو مس تاثیر ونه کیلتا مس راشي خو تاثیر ونه کی دغه سره روایت دې متعلق چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی غمار اخستی دي خدا شان ابن عبد مسند بازار دویم جل یوصل شپږ په صفحه دا ابن عباس سے براوی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من احد الا یلقی الله قد هم بخطیه ایو بندم نشته مگر د الہ سره لقاب په داسې حال کې کوي چې قصد خطیه وي کړي او عملها یا وي خطیه کړي الا یحیی ابن زکریا علیہ السلام فانه لم يهم بها ولم يعملها نه قصد کړي او نه عمل کړي دي نو دې ځنه کدو استدلال در تکي چې هر یو بخله تعالی سره ملاویږي یا وي خطیه کړي یا وي قصد کړي نو جواب باغ اول ذکر کیږي چې الهم محمین یو هم په معنا د خطرې د نفس سره شو او بل هم په معنا د عزم القلب سره شو غیر د انبیاو چې څومره دي نو هغه آیت نم پته لګي چې کلا لما یقضی ما امره هرګز ټول پورا نکړه د انسان هغه چې د الله په امر کړو ټولي پورا نکړه نو غیر د انبیاو نه یا عمل د خطیه شوی دی یا عزم قلبی د خطیه شوی هر چې انبیاء علیهم السلام دی اغه نه هم په معنا د خطرې د نفس سره وراشي دا د دوی استدلالات دي چې دا غي نه غمخ کې کم جواب په وهم بها کې مفسرین کړي وغه بدل تم عادیږي خپل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره چې کم قرین دی هغه اسلام راوړی دی یا تسلیم دی دلرا هغه حدیث ما ذکر کړی در منصور دی الله سمجل 200 صفحه شریک بن طارق رضی اللہ عنہ فرمائیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منکم احد الا ومعه شیطان یوم پتاسو کې نه مگر شیطان ور سره وی قالوا ومعك یا رسول الله تاسو سره وی قال ومعي ما سرم دی الا ان الله اعانني علی لیکن خدای تعالی مدد کړي زما سره پاغه باندې فاسلم پس اسلام راوړې دی اسلم اسلام راوړې دی ازما چې کوم شیطان قرین دی الہ ما سره مدد کړي فاسلم اسلام راوړې نو دې کې یو تعویل د فاسلم دی دویم تعویل دار فاسلمو زچ کم نه په سلامتی يم دا غنا صيغه د متکلمه کا اسلم يسلم اسلام اسلم فاسلم ماضی کا غائبہ اسلم يسلم اسلام اسلم اے فهو اسلم غ اسلام راوړی دی یا اسلم يسلم اسلم متکلم واحد کا فاسلم یعنی عنه زچ ما په سلامتی يم دا غنا زدا هغه نه په سلامتی باندې ما یعنی ما ته ضرر نشي رسولې دا دواړه تقدیر عدالت محدثین ذکر کوي خو بعضی ترجیح دی تور کوي چې دا فاسلمه دی د اسلام راوړی دی واخرج مسلم ابن مردوی عن عائشه رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج من عندها ليلا شپوا فغیرت علیه ما ته په غیرت راغې ولی بنی زیاتې وی ما ویګی نه دا بلی کوټې ته بتلی فجاء پسراغه فرا ما اسنعو فقال مالك يا عائشه اغیرتی وغیرت کې راغلی فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك زما غوند ځوان جنۍ ستا غوندې حسین جمیل خاون باندې چې
په غیرت او په غصه نشي نو په څه شي کې به سړي ته غصه ورځي؟ عجیبه جواب یې کړی. یعنې زه ځوان یم او په دې ټولو بیبیانو کې ښایسته یم او خاوندم زما ستا غوندې جمیل او حسین دی، نو چې هغه په دې شپه ما نه ځي او بل ځي ته ځي نو ما ته به غیرت پرې نه راځي؟ نو دا جواب ور مالی لا یغار مثلی علی مثلک فقال قد جاء شیطانو کې شیطان د تراغله دی. قلت یا رسول الله معي شیطان، ما سره شیطان دی؟ قال نعم وما كل انسان، هر انسان سره دی. قلت ومعك، تا سرم دی؟ قال نعم وآو ولكن ربي اعانني عليه حتى اسلم، لیکن رب زمان مددو که زما سره په مقابل هغه کې تر دې اسلم هغه اسلام راوړه یا اسلمو زده هغه نه چې کوم دی په سلامتی شما. واخرج مسلم بن مردوی عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل الله به قرين من الجن، و تعالی په قرین د جن مقرر کړی دی. قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي ما سرم دی الا ان الله عانني عليه فاسلم فلا يأمرني الا بخير. د دې فلا يأمرني الا بخير د دې ټوکړې نه علما دې ته ترجیح ورکوي چې دلته قرت د فاسلمو د فاسلما د فاسلمه قرت نه راجح دی چې فاسلمه د اسلام راوړی دی. کفا اسلمو شي معنا زد دنه په سلامتیا باندې ما خود اسلام نه دی راوړی. نو چې هر کله اسلام قرین د نبی علیہ السلام را نه وړه او دته په سلامتیا شنو بیا امر په خیر څنګه کوي؟ شیطان خو چاته په امر په خیر باندې نه کوي، کافر چاته امر په خیر نه کوي، دا امر کوي ما ته په خیر باندې. محدثین دلته دا دلیل مقوی ګرځي د دې چې دغه قرات کې قرات د فاصله راجح دی چې د اسلام راوړي. دا طالبان دوی کې دا مرض دی چې دیتا کتب الحدیث چې څومره پیش کې دومره تسلی پې نه کېږي لکه دا فنون نه که اوس دې ورته وي چې هلکه قطبي په حاشیه فلاني ځای کې دا خبره ذکر ده حمدالله په دې ځای کې با داسې ویښ شي ورته چې هلکه دلیل اوس پیدا شو، هغه ورته ډېر مقبول. او بل مې دا مرض دی طالبانو کې حس که چې دا حدیث وایا دا فقه وایا دا محدثین خو چې د ودې وي د دیوبند علماو فلان یو دم برابر شي چې هلکه اوس دلیل پیدا شو. هلکه دا خو مقلدین دي که نه، دا خو ادله نه دی چې تایید دپاره یي، خو دوی ته د دیوبند دا خبره ډېره معتمده ښکاري. مینه ده دا چا سره مینه نو. نو تاسو که د دې فنون مدونو کې ګورئ د مولا جلال میر زاهد باندې چې کم عبدالحی لکنوي صاحب یوه شرحه کړې ده حاشیه شانده التعلیق العجیب لحل حاشیه شرح منطق التهذیب، هغې کې تاسو وګورئ دا مسله هغه ذکر کوي چې د ابلیس یو کړوسی و دا اعتراض راخلی چې ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالم ته رحمت شو نو په عالم کې خو ابلیس راغی نو ابلیس ته رحمت شو که نه شو؟ نو دې زبانې دا راخلی چې بامتا ابن هیم ابن لاقیس ابن ابلیس راغی او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړه او څو صورتونه یې ترې زده کړه. نو د ابلیس په نسل کې هم رحمت وګرځېده که نه، څه خلک یې د عذاب نه خلاص نوم یې اخیستی ورته باما ابن هیم ابن لاقیس ابن ابلیس. نو دا د ابلیس کړوسی یا کودی جوړېږي وي هغه ایمان راوړی دی. او دې هم پته ولګېده چې نبي علیه السلام خپل قرین اسلم اسلام راوړه، نو دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رحمت د عالم د پاره شو که عالم کې د ابلیس جماعت راشي هغې کې هم څو د پاره رحمت وګرځېد. واخرج ابن مردوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل الله به قرينا من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي الا ان الله اعانني عليه فاسلم یا فاسلم. دا روایات سے مسلم اتم جل معرب بیروته یوصل 9 صفحه، مسند احمد ابن حنبل شپږم جل یوصل 15 صفحه، صحیح ابن خزیمه اول جلد 313 صفحه،
احکام شرعیه د اشبیلی دریم جلد 286 صفحه، العمده من الفوائد والآثار اول جلد 113 صفحه کې ذکر کړی دی. دلائل النبوة د بهقی وم جلد 1 صفحه شرح کوي، لكن الله اعانني باسلامه او اعانني عليه حتى اسلم. خدای تعالی ما سره امداد کړی دی باسلامه، نو دا د فاصله معنی کړی ده، یا مدد کړی دی ما سره حتی اسلم چې زه سالم شم دا غنا. نو لكن الله اعانني باسلامه ان كان هو الاصل يؤكد قول من زعم ان قوله فاسلم من الاسلام دون السلامه. اسلم اسلام وروړي، دا د اسلام نه د سلامتی نه. یا دا اسلمو جوړیږي سلامتیانه چې شي کنه، یسلمو اسلمو. نو دا قرات د حدیث و بیا فاسلما یا فاسلمو شي متکلمه، اسلمه خو د اسلام نه بیا راځي، فاسلما یا فاسلمو. وکأن شعبہ او من دون شک فيه وذهب محمد بن اسحاق ابن خزیمه رحمه الله الى انه من الاسلام، چې دا د اسلام نه دی، نو فاصله شو. واستدل بقولی فلا یامرون الا بخیر، دین استدلال کړي چې ما ته امر په خیر سره کوي. نو وای ولو کان علی الكفر لم یامر بخیر. وزعم ابو سليمان الخطابي رحمه الله ان الرواة يرون فاسلم من الاسلام سوى سفيان بن عيينة فانه كان يقول فاسلموا اي اجد السلامة منه. سفيان بن عيينة دل تسلموا ويل باقي رواة ټول فاسلموا وي د اسلام نه يخلي او وايي چې شیطان لا اسلم. دا حدیث هم خاصتا د نبی علیہ السلام د عصمت متعلق دال شو چې د مبارک نه هموم هم د ګناه نه لري شوی، ځکه د قرین چې هغه د موافق او په خیر ورته امر کړي په شر نه دی کړی. دینه بعد د محدثینو هغه اقوال ما راخستې دي چې د عصمت متعلق اجماع راخستې ده. فتاوى حدیثیه د ابن حجر هیتمیه والجل یوصل 9 صفحه. ان الانبیاء معصومون قبل النبوه وبعدها من الصغائر والكبائر عمدا وسهوا. پیغمبران علیهم السلام معصوم دي مخکې د نبوت رستو د نبوت نه، هم د صغائرنا هم د کبائرنا، هم عمدا هم سهوا د پاک دي. عمدة القاری پنلسم جل 355 صفحه. دا یحیی علیہ السلام قصه کوي، کچا دا ویلی چې حصور دلته په معنا د دې سره چې لا ذکر له وی صحیح نه ده، دا تاویل ذکر صحیح نه ده، بل انکر حذاق المفسرین ونقاد العلماء ویلی چې دا نقیصه و عیب نقیصه و عیب، دا خو لا یلیق بالانبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات. د حصورا دغه ځکه معنا دا ده چې انما معناه انه معصوم من الذنوب لا یاتیها کانها حسر عنها، گویا کې د ګنا نه محبوسو. د حصور معنا دا ده چې نو چې د شهوات نه لرل له عیب ده، نقص ده. تفسیر قرطبی اول جلد 3 صفحه. د آدم علی السلام په واقعاتو کې چند مسائل راخلی، 12 مسله دا ده. واختلف العلماء في هذا الباب هل وقع من الانبياء صلوات الله عليهم اجمعين صغائر من الذنوب، داس صغائر يؤاخذون بها ويعتبون عليها ام لا. ورستو د اتفاق د دین علی انه معصومون من الكبائر، پدې خو اجماع د چې کبائر نه معصوم دي، پدې کې اختلاف دي چې صغائر تکیږي کنه. ومن كل رذيل فيها شين ونقص، او هر صغیره چې پاغي کې نسبت د عیب کیږي او د بدی کیږي او د نقص کیږي، اغینم معصوم دی اجماعا عند القاضي ابي بكر وعند الاستاذ ابي اسحاق. وقال جمهور من الفقهاء من اصحاب مالك وابي حنيفه والشافعي انهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر اجمعها.
لکه د ټولو کبایرونو چې معصوم دغه شان د ټولو صغیرونو معصوم دی. ولی ځکه موږ ماموري په اتباع د دی باندې په افعالهم و آثارهم و سیرهم امر مطلقا من غیر التزام قرینه. فلو جوزنا عليهم الصغائر کوم په صغیر روا کو نو بیا به ممکن نشي اقتدا دی پسې. اس ليس كل فعل من افعالهم يتميز مقصد من القرب والاباحه والمعصيه. ځکه داغه په افعالو کې به څوک به لولې شي چې معصیت کم شو قربت او اباحت کم شو. مونږ په اقتدا ماموري. ولا يصح يؤمر المرء بامتثال امر لعله معصيه. دا خو به صحیح نشو چې یو سړی د مامور شي په اقتدا د یو امر کې دی شي هغه معصیت دی. به خود انبیاء او کل افعال سره دا خطر پیدا شي چې دا به معصیت دی، دا کار به کړی دا به معصیت دی. به اقتدا پسې څنګه کوي؟ لا سیما خاص کر دا غچا په اصول باندې یرا تقدیم الفعل علی القول اذا تعارض من الاصولین. په اصولینو کې هغه علما چې هغه وی فعل په قول مقدم دی نو هغه په نسبت به دا اقتدا څنګه شي؟ یو قول دی یو فعل دی، مونږ خو چې قول مقدم دی، بعض اصولین وی چې فعل مقدم دی تعارض دی. نو دا هغه چا په نسبت باندې به اقتدا څنګه کیږي؟ خو ډیره ګرانه شي اقتدا ځکه چې هلته به خطر د معصیت راشي کې دي شي دا ګناه باندې فعل شوی. آیا ذنب قال الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني واختلفوا في الصغائر والذي عليه الاكثر ان ذلك غير جائز. اکثر په دې دي چې صغائرم په جائز نه دي. هو صار بعضهم الى تجويزها. بعض علماء اغي ذهاب کړي دي چې صغائر تکیږي ولا اصل لهذه المقاله. دې مقاله ته دلیل نشته. وقال بعض المتاخر من ذهب القول الاول الذي ينبغي يقال ان الله تعالى قد اخبر بوقوع ذنوب من بعضهم ونسبها اليهم وعاتبهم عليه واخبروا بها نفوسهم واشفقوا منها وتابوا. دا ډیرو زینو کې راغلي. كل ذلك ورد في مواد كثيره لا يقبل التاويل جملتها وان قبل ذلك احادها. نو واي كل ذلك مما لا يزري بمناسبهم. د دې منصب کې صاحب نه پیدا کوي. انما تلك الامور التي وقعت منهم على جهه النذور وعلى جهه الخطا والنسيان. دلته خطا په معنا صاحب سره او تاويل دعا الى ذلك فهي بالنسبه الى غيرهم حسنات وفي حقهم سيئات. ګوره لکه دا توریه خو دروغ نه دی، د عام خلکو باره کې جرم هم نه دی. صدیق اکبر صاحب چې د هجرت په واقعا کې راته او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مخ کې په لاره کې یو کس په شک راغی، وی دا رجل څوک دی؟ نو دا ورته وی رجل یهدینی الطریق، سړی دی مونږ ته لار ښیي. نو دا په ذهن کې لاره د جنت ښودلو، د هغه په ذهن کې د مدینې لاره واچوله. نو دا توریه وه. دا خو کذب نه دی که نه. ابراهیم علیه السلام ته چې ثلاثه کذباتو نسبت شوی دی هغه ټولې توریې دي، دغه شانته توریې کړي دي. خو په حق د خص الخواصو کې دغه څیز چې دی کذب ته تعبیر ته په کذب سره وشو. جنید بغدادي رحمت الله علیه فرمایي حسنات الابرار سیئات المقربین. دا ابرار و حسنی چې دي دا د مقرب و سیئی دي. یو شی به ابرار کوي حسنه به وي لیکن اخص الخواص د پاره به هغه سیئه وي. نو دا شان شوي دي، نسبت د ضم که شوی دی که د خطا شوی دی که د سیئی شوی دی که هر څه نسبتونه ورته شوي دي، چون کې خلق اخص الخواص دي په دغه معنا باندې په حق د عوامو کې حسن دي، دی په حق کې تنه تعبیر په دغه باندې شوی دی. ساره بیبي ور سره و ظالم بادشاہ ته ورغی وی دا دې څه کېږي؟ وی دا مې خور. خدا توریه وکړه ذهن کې هغه ته ذهن کې خپل خور واچوله او ځان ته په خپل ذهن کې خور د دین مراد و. ستوري ته وکتل را نظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم، وی زه بیمار یم. نو هغې ته ذهن کې ظاهري بیماری واچوله، د په ذهن کې چې کم دی هغه خرابي د طبیعت د دوا په شرک به دوی باندې او په میلو د دوی باندې. نو دغه شاندا توریې دي ټولې. بل فعله کبیرهم، دا به دې مشر کړي که نه، دا کار به دې مشر کړي. نو دلته خو توریه نه وه، خو هغې خجل کول مقصد و چې صبر د دې بوت په غاړه کې پروت دی او تاسو معبود هم ورته وایي او چې مشکل در باندې راشي محافظ هم دی ګڼئ، نو خو زده نه تپوس وکړئ که نه چې دا بوتان چا مړه کړي دي، دا به ده کړي که
بل فعل کبیرهم د مشر کړي دي، یو دا معنا ده. بل دا معنا ده بل فعل کبیرهم دا به د مشر کړي. ور دي کې فرق دی، دې خبرو کې فرق دی. دا کار دی بوت کړي دی دا یو، دا به ګوري دی بوت کړي، دا فرق لري. اگر که تعبیر یو شان دی، معمولی په یو معمولی نقطه کې فرق دی سره. ابراهیم علیه السلام د دغه ذی بل فعل کبیرهم دغه معنا ده، دا به دی بوت کړي، یعنی دنه تاسو کې دا به د کړي. هغه چې سوچو کې چې دا خو جواب نشي راکولای خجل شو. دا کذبات خو نو حقیقت کې، خو ما کذب ابراهیم الا ثلاثه کذبات. ورځ د قیامت کې دومره پاک خلق دي چې بیا کله ورته امت ورشي شفاعت د پاره په ما ندري کذبات ویل شوی، ما ته حیا راځي، زه د خالق دوړم د شفاعت نشم. اوس دینه ته تعبیر په معصیت او په ګناه باندې او حقیقت ته نه ګوري چې دا ګناه وکنه وا، ګناه خو نه وکنه، خو دومره دا خو لا دلیل د عصمت او د پاکۍ د دې چې دومره پاک خلق دي چې توریه کړي دا ګناه نه ده کړي، او بیا دومره حیا ورځي چې خالق تعالی ته خلنه کولاوي ما ته حیا راځي. نسبت د ذنب یا که ارث شوی لیغفر لك الله وما تقدم من ذنبك وما تاخر. نو نبی اسلام نه خو نه مخکې ذنوبونه رستو ذنوبونه څه شی دی ور، نو دا مغه بعض خطرات کا نسترا شي هغه مرادي، او تهمم په معنا د خطر النفس سره هغه مراد وي. حقیقت عزم قلب او یا عمل د صغیری دا نه مرادونه دوی کړی دي. دا د ټول انبیاء په واقعاتو کې چې صحیح محمل پیدا کوم دغه شان واقعات دي. د آدم علی السلام په واقعا کې چې لا تقربا هذه الشجره، ګوره هذه کې اشاره شوې ده، او آدم علی السلام دغه شجره نه وخوړلې، د دې هم مثله په بل ځکه ولاړه و. دا د دې وخت کې اجتهاد کړو، د اجتهاد کې د خطا شو. یو غیر پیغمبر چې په اجتهاد کې خطا شي فله اجر واحد، حدیث شریف کې راځي، یو اجر دی راغه د پاره. او چون کې شان عظمت ډیر لوی دی، یو عتاب دنیا کې راغی ورته چې د جنت نه پیرا کوز کړي. یعنی دغه بوت چې کم ته بوټي ته اشاره شوی و دین عقل نه دی کړي. قیسن الله سبلی کې دا بل بوټي هم مثل ولاړو، د اجتهاد وک چې مشارلې به دغه یو خاص بوټي نوع عددي بنئ. لا تقرب هذه الشجره، دې شجرې ته منځ دی کېږي. نو دې کې دا امکان شته چې د انګور مرادي یا د غنم مرادي، نه غنم ته منځ دی انګور ته منځ دی کې، ولیکن ظاهرا خو ته دا فهميږي چې دغه بوټي د انګور ته منځ دی کېږي. نه د خدای امر امتثالو ک دغه بوټي ته نږدې نشه، الته په جنت کې نور دغه هم مثله بوټي واغې نه خوراکو ک په اجتهاد کې خطا شي. کدا اوس پیغمبر نه بل څوک خدای به یو اجر ور کړی وي، خو چون کې شان غټ دی عظمت دی، بس په دغه معمولی خطا به معنی سهو باندې او نسیان باندې هغه کې دنیا کې یو عتاب پر راغی. جلالین په حاشیه کې لیکي وی ک آدم علیه السلام ته پته وی چې زما په اولاد کې محمد مصطفی پیدا کیږي، وی دغه ونه به سره د جرړو خوړلې و، دا به سره د جرړو خوړلې و. دا هیڅ نقصان نو، یو بوټي وخوړ د غنم دانا بانا شوله بابا ته رحمان بابا وی کنه، نو دا راوته صحیح دا راو خو وته، نو نقصان دې ک ګټه دا ګټه کړي دا خپل خو ته راوته. جنت زه د توالد تناسل نو، د غنم دانا بانا شوله بابا ته رحمان بابا وی، نو خدای تعالی تقدیر دا او چې دا به دومره اولاد به وي او دا به دا او جنت د دې شي زینو. صحیح ده تقدیر فیصله دا و چې مطلب کافر به یو مسلمانان به یو جنت ته به یو جهنم ته به، او جنت کې کافر څه کې چې پیدا کېدل اولاد نه پیدا کېږي. نو جنت زه د توالد تناسل نو، نو د غنم دانه باندې شوله بابا ته، نو دې خو پکې راوته، لیکن ګټه د کتاوان ګټه کړي دا که التوي واجب وي. او اوس چې واپس د نکیږي څومره لخر به جنت ته بوزي ځان سره، ډیر عظیم لخر به د نکی جنت ته واځي خو نه دي. پندا سے هر پیغمبر علیه السلام کا ترجمه تاسو کوي دي زیتا راشي یو د غلطو خلکو سره مکوي، د دې الفاظ غلط دي. دای دغه ځکه د آدم علی السلام چې راضي او هو الحکیم العلیم راضي کدا ته ایت راضي انک انت العزیز الحکیم راضي غالبا. نو پدې ځبانی بشوری او بیان کې وای انک انت العزیز الحکیم،
حکیم ته حکیمی په افعالو کې ته حکیمی په صنع خپل کې ته حکیمی په ذنوب د عبادو کې وګوره آدم علیه السلام نه ګناه وشوه دې کې د مغټ حکمت دا د الفاظ دي نو دا ځان نه تفسیر کوي دلته که نه حکیمي په ذنوبو د عبادو کې او بیا د نه ذم نه د آدم علیه السلام ذم بخلي ځکه چې دیزي سره زه د آیت لګوم که نه تعبیر تی په ذم مه کوه که نه په خطیه وکړه په مطلب د سهو وکړه په نسیان باندې وکړه فنسیه ولم نجد له عزما د آدم علیه السلام تسبیح خپل شوی ده کنه فنسیه ولم نجد له عزما مونږ دنه عزم قلبی نو پیدا کړي په دې کار کې دا شان داود علیه السلام معروف واقعا دغه نه ده چې خلک وي د وریا په خزا عاشق شوی او فلان تفوه ور باندې قصدن خطر د کفر لري بلکې دا داود علیه السلام قول الته معروف داده چې دا یو خبره کړې و بادشاہو د نیمی دنیا بچو ته ویلیو چې 40 غنټې به تاسو په کور کې په شریک باندې سبحان الله الحمدلله د خدای ذکر کوئ زه به بچی حال کې یم بیا په سبا باندې به بچی ډیوټي تاسو ادا کوئ زه به 24 غنټې د خالق ذکر کوم سډیر عمر د په کور کې دا سلسله جاری و چې د کور یو سکند هم د ذکر نه خالی کېدو او حتی چې کوم ورځ به د ذکر وا نو ډیر پیرداران به ودرولي چې ملاقات ته هم څوک نه را پرېږدي ځکه چې ما دا وعده خالق سره کړی چې زما کور کې د ذکر نه یو سکند خالی ټیم را نشي نو دا عمل جاری و یو ورځ دا ډېرې مینې نه دا خبره د خولې نه راله چې الله تا په ما ډېر احسان کړی دی چې داسې بادشاهي دې را کړي عزت دې را کړي فوجیان دې را کړي خو اله همام ګورې په خپل کور کې یو سکند ستا ذکر نه تش ټیم نه دی پرېښی دقه خبره د خالق خوښه نه شو چې تا ولې داسې یاده کړه چې ما د هغې بدل کې داسې کار کړی نو بس د هغې نه بعد بیا هغه فرشتې راغلې تصور المحراب نو دا ورځ خو د ده د قضا نه وه که نه د ده د ذکر وه او بچی په قضا باندې اخته و او هغې کسانو سره د ډېر طولاني بحث وکړه چې کله هغې په دیوال واوښتل سوچ ورغی چې تا خو ویلي چې زه به یو سکند هم په کور کې د الله د ذکر نه خالي نه پرېږدم تا خو دا فیصله وکړه او په فیصله کې ډېر وخت تېر شه نو دغه وخت کې خر راکې او عناب خپلې خبرې باندې بیرته خفه شه چې ما دا خبره ولې وکړه ګورې دکه سوچ وکړې ورته دا څه ذم دی دا خو ګناه نه وه که نه دا د خپل نعمت یو شکرانه ښکاره کوله خو بس د خالق یو عجیب ذات دی او خاصو عبادو سره عجیبې معاملې کوي دا ځان د یونس علیه السلام حالاتو ته کرا شو هېڅ ګناه نه ده بس 3 شپې 3 ورځې مسلسل دې قوم ته به دعوت ورکې مسلسل به دعوت ورکې دې قوم ته قسم نه شوله 3 شپې 3 ورځې بعد 3 روزه بعد بیتی وزا چې عذاب راځي دا 2.5 روزه تیر کړل دا 3 شپه هم تیر کړه دا صبح صادق ته تهجد تر پاسې د دې کلی نګیر چاپیره د اسمان لمنې دا اور را کوش شوی و نو د الله د خشیت او د یرینا چې د عذاب کې زه هلاک نشم دا کلی پرېښود ووت دې ټیم کې دا سوچ نه شي چې تا ته خو 3 شپې 3 ورځې مکمل ویلې شوي که نه او صبح صادق نن ورختو پورې خو 2.5 غنټې یي که نه ته په دې 3 روزو کې دا 2.5 غنټې مخکې ولې تلې اوس دا ولې تلې خو د خدای د یرې نه تلې و که نه نو بس دی چې لاړ نو څومره دنیا کې تکلیف پې راوت کشتۍ پې بنده شو بیا کشتۍ د ماهي خېټه کې څومره وخت پروت او بیا هلته د لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا یې ورد کو لولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون خالق عجیب ذات ته بس وی کده ما ته د مای په خېټه کې تسبیح نه ویلې د لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا وظایف نه وکړي للبث فی بطنه الى یوم یبعثون قیامت پورې به د مای خېټه کې پروت وي دلته مسبحین یو معنا د مسولینو دا کده دنیا کې منځونه ډیر نه کوله نو دی بدلته د لبث فی بطن یوم یبعثون نبتناه بالعراء میدان ته منګه ویشتو هو سقیم بیمار انبتنا علیه شجرة من یقطین وارسلناه الى 100,000 او یزیدون بیا دا غي نزیات خلکو ته واپس مبعوث شو اسی دا قصه ټوله سړی ووري او بیا سړی نسبت د عصمت نه انکار کوي زم د دې دا ټول واقعات چې دلایل د
عصمت دی او دلایل د پاکۍ د دی چې دا ډیر پاک خلکو دا د ګناه او د هر قسم د پاک خلکو ور هغه یو قوم ته ولېږلی شه او 2.5 غنټې 2 غنټې د خدای د یارې نه دا کلی پرېښوده او دې امت کې انبیا خو نشته او ختم نبوت دی او د هغې په ځای باندې یو علاقې ته خدای تعالی عالم لیږي صحیح ده او دغه عالم همدغه عالم چې دا نن سبا د عصمت نه به انکار کوي یا به شان د انبیاو کې خبرې کوي سرسایه ورنه کې جماعت یې پرېښی که نه سرمنې ورنه کې جماعت یې پرېښی په معمولي خبرې دا جماعت پرېښی بیا یو حنفي عالم دی میراب ته نه راولي بیا دا میراب داسې پرېږدي چې سبا هغه د وابي او د پنجپیري او د غلطې عقیدې په قبضه کې راشي نو دا قوم هلاکت یو اخروي ته ورکړه که ورې نه که چې امام خراب شو خو قوم خپله خراب دی که نو سایتونه نه نازلېږي که نه او دې امت نه د عذاب عامه رفع شوي د نبی علیه السلام د خاطره نو چې یونس علیه السلام د خدای د یری نه 2 غنټې مخکې ذهاب کوي قوم هلاکت ته پرېږدي هغه ته دا تکلیف ورکوي دنیا کې نو زمونږ استاد به بیا څه حالي د دې علماو چې دا مساجد په معمولي دنیوي لالچ د پاره پرېږدي او دا قوم هلاکت یې اخروي ته غورځوي دا قوم دې هلاک شي خو زما دا خېټه دې مړه شي نو موږ خو ټول په داسې څیزونو کې اخته یو هېڅ د مسجد او د محراب په دې نو موږ نه یو ناست دلته د محراب کې چې یاره دا زما قوم دی دا به زه اصلاح کوم د ده به د عقیدې اصلاح کوم د ده به د عمل اصلاح کوم کلکم راعن کلکم مسئول زه مسئول د دې یم ما نه به دې پوښتنه کېږي دغه فکر او دا تفکر خو الا ماشاءالله ډېرو لږو خلکو سره وي ترغیبي خبرې مې دې دپاره وکړې چې مساجد مه پرېږدئ په معمولي خبره باندې او چې بیا ډېر پکې تنګ شوی یا دنیایي ضروریاتو ستاسو کور خرچی نه لنډوله نو خپل طالب خپل سړی خپل حنفي هغه محراب ته پیدا کوئ په مشوره بیا ترې نه ځئ دا یو محراب نه دی والله العظیم چې دا خالی کېږي په ډالرو حساب سره وابیانو ته بیا مدن راځي او ډالرو په حساب دا زما دا محراب دی که نه ښار خو ټول ډېر جوماتونه لري او ډېر ځایونه دي کورونه دي واخلي جوماتونه دي جوړ کړي که نه دې محراب کې څه خبره ده زما لنډې مقتدي دی په ځمکه یې 25 लाख روپۍ نن سبا ارزي او 50 लाख روپۍ ورته راوړې وي چې دا واخله دا 15 लाख ستا انعام دا 15 लाख د ځمکې قیمت په دې به مونږ مسجد جوړ کو مونږ سره به ته کار نه لري ته مونږ ته راځې راشه کې نه مراد دا 25 लाख په دې ځمکه ډبل ولې ورکوي دا ټول پېښور کې بل ځای کې مسجد نه جوړي خو دا صرف د دې محراب د مقابلې دپاره که نه چې دلته یو حنفي اډه چې د دې مقابله به په څه شکل باندې وشي په دې نږدې مضافاتو کې چې څوک هم داسې د مسجد دپاره چې غټ ځای وي دوی باقاعده هغې ته ورغلي سوالونه یې ورته کړي چې 2 چنده واخله زیات واخله یوه هفته وړاندې هغه صاحب راغی وی 50 ویلي وي بله ورځ ته پر د 1 کروڑ راکړه راته چې 100 लाख روپۍ درته درکو دا ځای مونږ ته راکړه صرف زمونږ د مسجد سره قریب دی که نه یوازې زما نه ستاسو مساجد همداسې دي چې تاسو پکې یئ باقاعده د اخوانه ډالر را روان دي او دا محرابونه قبضه کول غواړي ستاسو مساجد هم دغسې دي نو دا په معمولي قیمت مه پرېږدئ چې نیولي هم دي د دې قوم مصلحین شئ او که کله هم تنګېږئ ته یو خپل حنفي ورته رالوئ بیا ترې نه ځئ زه خو دا د یونس علیه السلام واقعات چې کله واورم او یا وکړم سم ویرېږم زم چې زمونږ به څه حال وي په مونږ ته دې دنیا کې عذاب نه راکوي نو ته یې راته پرېږدي که نه چې هلته به مونږ سره څه معامله کوي دا شان د موسی علیه السلام نه خطا چې شوي خو واضحه ده چې خطا ده هغه خلاصې کوي د 2 کسانو سړی مړ کېږي فوکزه موسی فقضا علی نو دا اوس د ده خو قصد نه و د مرګ که نه نو دغه ته چې خطا نه وي خطا نور څه ته ویل کېږي نو څومره نسبتونه چې کوم ځای کې د عصمت نه څوک انکار کوي هغه دغه شان دي که سوچ ورکې وشي هغه حقیقت کې د دوی په عصمت دلایل دي او د دوی د شان او د عظمت دلایل دي نو وایي فهیه بالنسبة الی غیرهم حسنات وفي حقهم سیئات د جنید بغدادي د دې قول شرحه چې حسنات الابرار سیئات المقربین زما زړه کې یوه بله هم راځي هغه ده چې مراد د حسناتو نه بدعات حسنه شي او مراد د سیئاتو نه سیئات المقربین یعنی هغه څیز چې ابرار هغې ته بدعت حسن وایي د مقرب عبادو په نسبت باندې هغه سیئات دي هغوی بالکل بدعت کې حسن نه مني
خو پنځ پیریان د تنه یادوم د څه کوجا خیل دی مړه دا خو هغه فساق دی د مخې لوتیانی او ځای شوي دا نه دا چې کوم مقرب عباد دي چې هغه مسنونات فعلی قولی ټول په ځای راوړي دي یو امام ربانی رحمت الله علیه په بدعت کې حسن نه مني وی نور پکې نشته په څومره متبع د سنت دی درش په تکالو ته چې ورسې د مریدان خواص راغون وی زما په علم کې چې د نبی اسلام اختیاري څومره سنن راغلي او ما یوم نه دی پر خیمه عملي کړل خو دا درش په تکالو کې دا وفات خو زما اختیار کې نه دی خو زما په خپل خالق دا یقین دی چې هغه دومره غیرتی دی چې د خپل حبیب سنت څوک ژوندي کینو دا غیر اختیاري پیغه ژوندي کوي نو تاسو مې راغون کړی کې دي چې زه د نلاړ شم په هغه میاشت کې دنه امام ربانی رحمت الله علیه وفات شو دا اوس اتباع سنت و چې دومره کمال اتباع و چې هغه غیر اختیاري سنت په خدای تعالی په خپل پوره کړ کنه د ابن عمر سے اتباع سنت په لاړ شو خبره ده بخاری راخلی ابن عمر سے بچ حج ته نو پاغه لار پته چې په کوم نبی علیہ السلام تله دي کوم ځکه چې ناس دلته ناس تکړه کوم ځکه چې مونږ دلته به مونږ کوو نو ته وکړه کړه کوم وابي دا کار کړی دی دا اتباع سنت دا وګیر چې ادا کار نه دی کړی زین کوم چې کمی کړی یا خو راټینګ کوي وزل کنه چې کمی نه دی کړی بیا نه کې اگر واستای مرتبه دا غم خبره ده خو چې کله پوره سنت عملی شي تفسیر قرطبی دویم جل یوصل درشمه صفحه وتب علینا انک انت التواب الرحیم شرح کوي وهم انبیاء معصومون نو چې دی معصوم دي نو تب علینا سمعنا شو فقالت طائفان طلبت التثبيت والدوام لا انهما كان لهما ذنب نه چې دی ګناهګارو قلت وهذا حسن دخل تاویل دی تفسیر ابن کثیر پنځم جلد 355 صفحه قلت اما الانبیاء علیهم السلام فكلهم معصومون دا معصوم دي مؤيدون من الله عز وجل وهذا مما لا خلاف فيه بين علماء المحققين من السلف والخلف اجماع په دې باندې تفسیر فتح قدیر د شوکانی والانبیاء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيله اجماعا هغه صغیره چې نقص نسبت کوي ورته اغینم په اجماع سره معصوم دي تفسیر رازی لسمجل یوصل شپږ صفحه آیتونه دال دی په دې چې انبیاء معصوم دي د معصیو د ذنوبونه لئن دلت علی وجوب طاعت مطلقه آیتونه دال دی په وجوب د اطاعت د دی باندې کایتیان دی ته د معصیت رواشی لوجب علینا الاقتداء بهم فی تلک المعصیه او بغیر دیګه معصیت واجب علینا بحر محیط تفسیر تم جلد 214 قال ابن عطیہ اجماع کړي علماء په دې چې انبیاء علیهم السلام معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي هي رذائل عمدۃ القاری پاکستان جلد 214 صفحه انبیاء معصومون من الكبائر بالاجماع اختلاف ده په جواز د وقوع د صغیره کې ردینه چې صغیره کیږي کنا قلت دی وی مذهبی زماره خدا دا ان الانبیاء معصومون من الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعدها مخک ورستو د صغائر کبائرونه معصوم دي والذي وقع من بعضهم شيء چې مشابه د صغیره ده لا يقال فيه نشي ویل پاغه کې چې دا ګناه ده مگر دومره ویل شي چې نو ترک الافضل وذهب الى الفاضل ترک د افضل کړه ذهاب فاضل ته کړه اکمال المعلم شرح صحیح مسلم د قاضی عیاض احادیث پیش کوي بیرستوی دا دلیل دی علی صحت قول المحققین چې کفر لا يصح قبل النبوة على الانبیاء وان نبینا وسائرهم معصومون من الكفر ومن سائر المعاصی ثابتین د ایمان دی په حالت د صغر کې الا ترى كيف حشي صدر وقلب حکمتا و ایمانا من صغره د نبی علیہ السلام غسینه چې اپریشن شو هغه څنګه د حکمت نډک شوی او د ایمان نډک شوی هغه په دلیل ګرځاو ما كنت تدري مل کتاب ولل ایمان اغه نم باز خلق استدلال کې ولل ایمان باندې تفسیره المانی وګورئ اغل تخکل آسان جواب دار چې مراد د ایمان نه صلات ته مراد د ایمان نه صلات ته دویمه سفاره کې آیت راځي ما كان الله ليضيع ایمانکم خدای تاسو من نزای کوي یعنی چې هغه مخ کې بیت المقدس ته منځ کړي و دا غي استفسار شوی چې څنګه شو آیت راغه ما کان الله ليضيع ایمانکم صلاتکم نما كنت تدري مل کتاب ولل ایمان ولا الصلات د مانزه تفصیل د یاد نه وو
ولا ایمان خو هغه په عقل دا خو د پیدایشي مؤمنین وي. قاضی عیاض لیکي ولا خلاف ان الكفر عالم بعد النبوه غیر جائز عليهم، او دوی د کفر نه معصوم دي. اختلاف کړي په قبل النبوه کې صحیح دار چې انه لا يجوز مخکم نه ثابت نه کما قدمنا قبل هذا واحتججنا عليه. به اختلاف فی المعاصی چې معاصی څنګه دي فلا خلاف ان كل كبيره من الذنوب لا تجوز عليهم، او دوی معصوم دي د کبایرونه، لیکن اختلاف مشایخ زمون کړي دي چې هل ذالک من طریق العقل او الشرع، دا چې معصوم دي عقل ثابتي که شریعت. جواب کړي استاد ابو اسحاق ومن تمي ان ذلك ممتنع من مقتضى دلیل المعجزه، اتباع دې لازمه ده کنه، دا دې د شان خلاف ده. او جواب کړي قاضی ابو بکر فی من وافق وان ذلك من طریق الاجماع، او جواب کړي معتذر ان ذلك من طریق العقل ونفور النفس عنهما. بیا خو نفرت ته ناراضي چې دینه معصیات او شی اتباع خلق نه کوي. دارنګ قاضی عیاض لیکي په اکمال المعلم والجلد 303 صفحه کې وکذالک لا خلاف انه معصومون من الصغائر، وړون معصوم دي هغه چې تزری بفاعلها نسبت د عیب فاعل تکیږي، او تحط منزلته وتسقط مروءته، دا حسن او حسن خلق چې کوم نه ساقطي. اختلاف کړي په وقوع د غیر داغه کې د صغائرنا معظم د فقهاء او محدثین او متکلمین من السلف والخلف على جواز وقوعها منهم، یعنی قبل النبوه، مخکې د نبوت نه هغه صغیره چې هغه عیب نسبت نه کوي په ذات د کې وی داغه نسبت جایز کړي دي. حجت ظواهر قرآن او د اخبارو دي. خو ذهاب کړي جماعت من اهل التحقیق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من ائمتنا الى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر، او ان منصب النبوه يجل جد عن مواقعتها د وقوع د صغائرنا جمله ومخالفه الله عمدا، وتكلموا خبري کړي په حدیث وارده فی ذلك وتولوها. کم روایات چې د داوود علیه السلام وغیره په خطیاتو کې څوک نقلی وي په حدیثو کې خبرې دي. وان ما ذکر عنهم من ذلك انما هو ما كان منهم على تاويل او سهو او غیر اذن من الله في اشياء اشفقوا من المؤاخذه بها. اذن وتنی شوی لکه یونس علیہ السلام تلی د یرید لاسا واشیاء كانت منهم قبل النبوه وهذا هو الحق، دی حق دار چې صغائر نم دی پاک دی. شرح سنن ابن ماجه عن نبی علیہ السلام فرمایا اول جلد 200 صفحه چین لا استغفر الله، ز په ورځ کې سلزل استغفار وایم. نو دی وی چې یادایت چې واستغفر لذنبک المؤمنین والمؤمنات ثم الاستغفار من رسول الله مع انه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ليس لمغفرة الذنوب، دې لپاره نه دی. فان الانبیاء علیهم السلام معصومون من الكبير والصغير على الاصح، ولكن يخفى انه لا بد للنبي من معاشره الامه لتبلیغ الاحکام. ودا استغفار د څه شي لپاره دی؟ ودا دې لپاره دی چې انبیاء علیهم السلام د تفکر او د مراقبه مع الله حال باندې مامور دي، چې دی به همیشه مستغرق فی صفات الله تعالی. الته مامور دي په دعوت د خلکو، چې څنګه دعوت د خلکو ته متوجی شي هغه استغراقی حال پاتې شي، استغراقی حال پاتې شي چې پاتې شي. نو دا دوی استغفار په دغه حال باندې وایي چې الہ ته په دې ناراض نشرانه چې زه خو ستا استغراق او تفکر ته پیدا وما، خو ستا د عبادو دعوت کې مې لږ وخت صرف کړ، نو ستا طرف نه مې توجه عبادو ته شوه. وایي دا په دغه حالت استغفار وایي، په ذنوب نه وایي. لکه ما او تا چې باتروم ته راشو نو چې راوځو څه وایو؟ غفرانک، بخښنه غواړم. دا څه دپاره بخښنه؟ قاذورات کول خو ګناه نه وه چې ته بخښنه غواړې. نو دا دې دپاره چې ته معموري په ذکر الله باندې باید همیشه ذاکرې، دغه ذکر ونه که نو سب بخښنه وغواړه چې الهه ستا ذکر رانه پاتې شه. نو دی وایي چې هغې دې دپاره استغفار نه وایي چې ګینې ګناه ته شوي دی، معصوم دی. لیکن لابد للنبي من معاشرة الامة لتبلیغ الاحکام، دی سره به معاشرت به د امت سره کوي د رسولو د احکامو دپاره، وفیصلة خصوماتهم وتعلیم آدابهم. ففي هذه الحالات لابد له من مناسبة بينه وبين الخلق، وهذا الاشتغال بالخلق اړی دلرا عن المشاهدة التامة في الجمله، هغه مشاهده او استغراق نه راوړولو عبادت ته کړ.
لا انه نقص له چې دا د پار نقص دی بل هو غایت مقاصده ولكن يحصل به الفتور في الحاله السابقه فدغه حالت کې څه فتور خراشي نو دی وخت التجا الى الله کې بل استغفار د پار د طلب د حالت سابقه کم حالت سابقه کم کې چې هغه استغراق تام او شهود فیض القدیر د الله مناوی دریم جلد 200 صفحه امنت بالله وملائکته وکتبه ورسله دې تلک متوجه شي ګوره دا ډېر خطر لري دا امنت بالله شرح کوي ښا ورسله ای بان الله ارسل بان لله رسلا ارسلهم الله الى الناس دا یقین بلری لارشاد الخلق الى ما في مصلحه معاشهم ومعادهم وهم معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرها ودا به عقیدای چې خدای تعالی عبادو د اصلاح د پر رسول الله لګلی دي او دې سره به دا عقیدای چې دی معصوم دي د کبیره او د صغیرینا نو ال د ایمان پر رسول باندې راغی او کچرته د عقیده او چې رسول را لګل دي خو معصوم نه دی ودا پامنت بالله کې په رسوله باندې یقین رانه دی پورا نو به کې عقیده د عصمت د مومن به نه کړه چې رسول ته د عصمت عقیده ساتنو دا به ال ایمان بالرسول وی دا چن اقوالو په اخره کې دا علماو په تعالی سره مارا پیدا کړل نو دا نچوړ ثابتې چې یاره اجماعا د صغائر او د کبائر نه چې دي معصوم دي او پاک دي د شیطان دا نسل څنګه زیات شو چار انسان سره شیطان دا یو محدث دی تفسیر قرطبی واقعا راخسته غیسه مې زما د ذهن نه یاد وته چا ورته ورزوي چې د شیطان دا نسل څنګه زیاتیږي او دا واده او څه شیدا پکشته کنه وذالک عرسنا ما كنت فيه د ابلیس چې واده او زپکې نه ما ته څه پته راځي تفسیر قرطبی راخست مې رستو جواب کړی دی بیا مغه وی ته روایت پیش کړي چې ابلیس دا مشر ابلیس د دی چې دی چې هغه ته څوک ابو جان وای څوک غیر غني دا ابلیس چې دی په دې یمین فخذ کې اعلی د مذکر لري او په یسار فخذ کې اعلی د مؤنث لري بیا هر ورځ لس کرته غالبا ذهن پتا نشم لس کرته دا فخذین خپلو کې سره یو ځای کې بیا د هر یو سره او یادی کسو څومره یاد کړي چې دا غي پیدا کیږي ها سلوخ ذهن می ما ډیر مخ کې کتل او خطا نشم دغه سنسودي چې د هر یو سره بیا به اویاز المجامعات کې سلوخ په پیدا کیږي خو ډیر شی بچی نو هر ورځ داغه څه 15 شپږ بچی سو دا پیدا کیږي د ابلیس دغه طریقه داغه د ازدواج د سبل خزانه لري چې داغه سره واده کړي یا څه کړي په دغه طریقه باندې د نسل دیتی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شیطان که ایمان راوړي جنت ته بتلې شي کنه بش دا یو مسله جدا اختلافي ده چې جان به جنت ته ځي کنه بځي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سکوت کړي لکه دا خو یقیني ده چې پیریانو کې مؤمنین شته دي مؤمنین جن شته کنه نو یو پکې دغه شو چې ایمان راوړ نو دا چې پیریان جنت ته ځي کنه ځي دا اختلافي ده نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پکې سکوت ته او هما دلته یو تحقیقی قول دا پیدا کړ چې امام بونی پر رحمت الله علیه د دخول الجنه کې سکوت نه کوي چې پیریان جهنم ته ځي کنه ځي دې کې اختلاف کوي نو خداغه نه قول د سکوت منقول دی غلې پاتې شوی دی او نور جماهیر مفسرین ذهاب دې ته کوي چې دوی جنت ته تللی شي دا صاحب وایي چې شپږ کاله وړاندې ما اورېدلي و تاسو نه چې حقوق العباد په 3 شیونو معاف کېږي 3 به مې نه ویلي 2 مې ویلي دي کم 2 چې تا لیکلي دي همدا 2 مې ویلي دي ځکه 3 زما په علم کې نشته
دوه څیزونه ما ته معلوم دي. یو مې اورېدلی دی د یو معتمد شیخ نه چې کله سړی په بحري جهاد کې شهید شي، بحري نه بحري جهاد کې شهید شي، نو هغه ته حقوق العباد معاف کېږي. دا مې د شیخ نه اورېدلي، زما په مطالعه کې لا نه دی راغلی. او دویم مزدلفه کې یوازې شپه نه ده، مزدلفه کې چې شپه تېره شي، سهار د مانځه او د نورختو په منځ کې قیام وشي، نو یو مبیت به مزدلفه ده، یو وقوف به مزدلفه ده. دا دواړه جدا جدا واجبین دي. په د اسانۍ دپاره فقها لیکي که چېرته مبیت به مزدلفه راشي او د سهار مونځ پکې وشي، نو د قیام د مزدلفې نه پې کفایت کېدی شي. لکه څنګه چې وقوف به عرفات فرض دی، که یو سړی د اوبو څکلو دپاره م ورننوځي، فرض ادا کېږي، حج وشو بسه. دغه شانته دا وقوف به مزدلفه دیزی کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ولاړو په قیام وی خندل. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړه، وی بیګا الته په عرفات کې پرون ما دعاګانې کولې د امت دپاره، نو خدای تعالی خپل حقوق ورته معاف کړه. وی ما د مخلوق د حقوقو دعا وغوښته چې دا ورته معاف کړه، دا مظلمت چې په یو بلې ظلم کړی دا ورته معاف کا. الہ راته معاف نه کړه، نو ابلیس خندل او خوشحاله و. اوس چې دلته په مزدلفه کې موقوف وکړه، نو دلته مې دعا وکړه چې الہ زما د امت دپاره دا مظلمت معاف کې. نو بیا ما ته دا دعا زما قبوله شوه. په دې ځای باندې ابلیس مې ولیده چې په سر خاورې شیندي او چغې وهي جاړي، نو خندا مې ابلیس ته راله. دغه ځبانې محدثین دا خبره ذکر کوي چې کله سړی وقوف به مزدلفه وکړي، دغه وقوف به مزدلفه که مقبول عند الله شه، نو مظلمتونه پې معاف کېږي. اوس یو سړی به وایي چې خالق وعده کړي چې مظلمت نه معاف کومه، بیا څه کې ورسره؟ نو د هغې جواب هم په حدیث مبارک کې شته دی. هغه دا چې دغه وخت کې به دغه مظلوم او ظالم خالق ته ودرېږي، کم چاته چې خالق د بخښنې اراده د مظلمت کړي. مظلوم ته به وایي ظالم ته معاف کسه، هغه به وایي نه معاف کومه. په دغه صحنه کې به جنت ښکاره شي. دا مظلوم به په جنت کې په یو ماڼۍ باندې خدای تعالی عشق کړي. دا چې دې ماڼۍ ته وګوري، نو خالق ته به ولاړي، ظالم به ولاړي، نه به خالق ته متوجي، نه به دی ظالم ته متوجي، دا به دې ماڼۍ ته متوجي. خدای به دې زړه کې دومره مینه واچوي، ګوري به ګوري بس یا الله دا دې چاته تیاره کړې ده. وی دا مې هغې مظلوم ته تیاره کړې چې خپل ظالم ته ظلم معاف کړي. بس دغه ټیم کې به وایي ما ورته معاف کړی دی، هغه به جنت ته لاړ شي. نه د بخښنې دغه لاره ده، نور باقي خدای تعالی عزم کړی دی، په ځان واجبه کړی چې زه به د مخلوق حق نه معاف کوم. نو دا چې کوم بخښنې روایت ما ویلي دي، هغې دغه طریقه ده چې دا مظلوم به په یو ماڼۍ عاشق شي، دی به یې خپله معاف کړي. چې خپله یې معاف کړي، هغه لاره به د بخښنې ورته جوړه شي. خو طریقه یې څه شی ده؟ یا بحري جهاد کې شهادت دی، او یا په مزدلفه کې وقوف دی. خو چې کله دا وقوف مقبول عند الله شي. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وآله. سبا ان شاء الله مسله د تقلید ده او طولانی مسله ده، حاضری ورته ضرور وکړئ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا